تورخم لار د دوه اړخیز تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ په موکړه تازه او مهم خبر ته. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له راتګ سره سم د تورخم لار د دوه اړخیز تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. راپورونه وایي چې دغه لار نن د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوې ده چې ویزې او قانوني اسناد ولري. په همدې حال کې نن داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې پاکستاني حکومت د ډیورنډ پر ذکر کې دواړو غړو ته میشتو پښتنو وزیرستانیانو ته هم اجازه ورکړې ده چې د دغه کرښې په اوږدو کې یوې او بلې غاړې ته تګ راتګ وکړي. د یادونه ده چې د تورخم لار له تېرې څه مودې راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او د ډیری افغانانو په باور د دې لارې د تړل کېدو لامل افغانستان او افغانانو ته د اقتصادي ضربې واردول دي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محمد اقبال وزیر پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غړو ته میشتو هغو کسانو ته یې پر یاده کرښه د اوښتو اجازه ترلاسه کړې ده چې کورنۍ یې د پولې دی یا هغې غاړې ته دي. نوموړي ویلي چې دا پرېکړه به د سیمې د ملکونو تر تصدیق وروسته د پلي کېدو وړ وي. هغه ویلي ډیری داسې کورنۍ شته چې جایدادونه یې د کرښې یوې غاړې ته خو کورونه یې بلې غاړې ته پاتې شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څوم اسلامي امارت تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په همدې تړاو خپاره شوي راپور کې راغلي چې افغان حکومت د انساني خواخوږۍ له امله د پاکستان د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښې چاره.